بسم الله الرحمن الرحیم. راځو منګه ارکیټ ته. په ارکیټ کې منګه دلته په دې ګروپ فلورون باندې خبره کوله. انجینر صاحبانو ګورئ زه هر څه چې تاسو کې دا پیج اوپن کوئ نو دلته به راځي یونټ سیټینګ به ورته کوئ. ښه ډایرکټ اتومات ملي متر ته کېږي، تاسو به داسې شی کې سانتي متر به کوئ. ګورئ انجینر صاحب زه غواړم دلته یو منزل چت جوړ کړم، نو تاسو به راشئ وال ته، د وال سیټینګ ته به لاړ شئ. چې کله وال سیټینګ ته لاړلئ دلته وګورئ چې وال موږ سره په دوه درې قسمه تاسو دغه موږ سره دا سټرکچر بیسیک وال تاسو دا یو ورته کلیک ولګوئ. د دې وال تاسو ضخامت نشئ ورکولی، تاسو دغه وال کلیک ولګوئ چې ضخامت ورته ورکړئ. چې دې وال ته ضخامت ټاکلی شي، بیا د نور کمانډونه هم سره فعالېږي، دې باندې بیا کار کوو. خو انجینر صاحب تاسو اول ځان په دې باندې پوهېږئ. دلته وګورئ دې لیکلي هوم پلس 1. هوم مطلب د بنیاد نه پلس 1، یعنی هوم مطلب ګراوند فلور نه پلس 1 مطلب چې د اول چته پورې به زه تا ته وایي دا وال څه شی کومه ډرا کومه ته هایټ خبره کوي هایټ. خو په څونه ارتفاع کې 3 کار نه کې دا نه چینج کېږي، دا هله چینج کېږي چې تاسو د ګراوند فلور ته لاړ شئ هغه سیټینګ کې هغه ارتفاع څه شی کوي چینج کوي. ښه زه مطلب دا مې کلیک ولګول او اوکې مې کو. دا تاسو دې کې کولی شئ چې دا څه شی کې چینج کړي. رایټ کلیک سټوري سیټینګ د ارتفاع چینج کا. دا 3 د هر یو چت ارتفاع ده. ګوره 3 بیل ته تا ته مجموعي ښیي 0 نه 3 بیا بر منزل کې ولاړې بیا 3 او بیا 3 څو شو شپږ او شل. پوه شولې که نه مجموعي ښیي نشي. انزرټ اباف کلیک ولګوئ. انزرټ اباف وګوره مجموعي ښیي درته. نو تاسو که دا اوکې کوئ دا وګوره 4-5 منزله شو. اوس په هر منزل کې ته ولاړې نو اوس مطلب چې په دې منزل کې ډبل مې کلیک کول، دې منزل کې ودرېدم، منزل ته راغلم او دلته مې کلیک ولګول. دا یو دانه یو کوټه یو روم مې جوړ کړ. نو که زه اوس 3D کې وګورم انجینر صاحب دا 3D کې ما دا نه ښیي. صحیح ده. واپس زه په دې کلیک وکړم 2D ته ځم. انجینر صاحب زه اوس غواړم که زه چېرته دا په بل چت کې جوړ کړم. کوم چت کې جوړ کړم؟ دویم چت کې. زه لږ زره مې دې خوا جوړ کړم چې تاسو ته هغه ډفرنټ پته ولګېږي. اوس که زه 3D ته لاړ شم دا وګوره دا یو د بل د پاسه پراته دي. پام دی دی دا ولې؟ ځکه چې دا دویم چت الیویشن جیک دی که نه ارتفاع لري که نه. صحیح ده. څونه تاسو په دې باندې رایټ کلیک ولګوئ 3 یعنې د 3 لاندې پاتې شو 3 بره. صحیح شو انجینر صاحب. دا مې اوکې کړ. غواړم واپس هم دا د سټوري نه لرې کړم نو ایرو کې راواخله سلیکټ کړه او ډیلیټ بټن ووهه. واپس لاندې راځم ګراوند فلور ته. په دې باندې پوه شولې دا ارتفاع 3 اله اخلي ځکه اخلي چې دلته موږ سره وال کې په دې ځای کې دلته لینک لیک دی. که زه ورته ویم چې داسې کار وکړه چې همدا وال چې کوم دی همدا ایډیټ کړه. په دې کلیک رایټ کلیک لاړ شه وال سلیکشن سیټینګ ته لاړ شه او بیا په دې باندې کلیک ولګوه لاړ شه دې ځای کې چې دا هوم پلس 1 مه کوه دا هوم پلس 3 کا. نو که ته دا اوس اوکې کړي او که د دې ارتفاع ته وګورې دا به هوم پلس 3 یې بار سره پورې راغلی. که تاسو دې کې ساوت الیویشن نه مو ګورئ دا به 3 منزل ته ختلی. ګوره 0 نه اول منزل دویم او بری 3 منزل. که دا داسې ټیپیکل 3 منزل ورسره وي که نه یو د ارتفاع ورکړه 3 منزله پورې وال داسې شي کېږي جګېږي. صحیح شو. ګورئ انجینر صاحب بیا راغلم ګراوند فلور ته. زه ورته یم ښه دا خو داسې شو. ورته یم داسې وکړه چې ما داسې یو وال راکړه چې 1 متر اندازه کېږي. نو دلته خو هایټ نه ورکول کېږي. هایټ ورکول کېږي نو په دغه وخت کې به تاسو ته راشئ دلته به ورته چې نو لینک هغه ارتباط تعلق ختم کا. چې سم نو لینک دې کلیک ولګول تا ته دا هایټ راغی. څه لیکلي دي وال هایټ. نو وال هایټ اوس ستا په لاس کې دی. ما ورته ولیکل سل مطلب 1 متر او ټیکنس مې ورته ورکړ 25 صحیح شو 25 سانتي. نو زه چې کله اوس اوکې کړم دا وال چې کوم دی دا وال ما ته راغی څونه 25 سانتي. که تاسو دا کمانډ راولئ میجر د دې نقطې نه تر دې نقطې پورې وګوره څونه دی 25 او هایډ یې ګورو 3D کې یې وارې وګورئ هایډ یې دونه دی. نو ما کې ګورو ساوت نه نو دا به 1 متر هایډ لري. دلته وګورئ 1 متر هایډ به لري. د کوم ځای نه د ځمکې. صحیح شو که نه مشکل خو به نه وي. دا سټوریانې تاسو کولی شئ چې ډاون هم جوړ کړئ. دلته راشئ رایټ کلیک سټوري سیټینګ ته لاړ شه انزرټ بیلو دې کلیک ولګوه لکه زیرزمیني لپاره زه وایم چې 2 متره ورکړه 1 متر ورکړه. وګوره ماینس کې راغی. دلته وګوره ماینس کې. پام دی که نه لانه د ګراوند فلور نه ماینس کې راغی. که تاسو دې چې وګورئ که نه دا به هلته موږ ماینس کې راغلی. دا ګراوند فلور دی پلس ماینس 0 دی. دا ماینس راغلی بیا بره پلس دونه یعنی پلس ماینس ولې 0 دی چې اپ اینډ ډاون دواړه څه شی دي 0 نقطه را که نه
او چې ماینس راځي ماینس علامه ورکړي چې اپ زینو بیا پلس علامه ورته ورکړي غواړم واپس دا ډیلیټ کوم په دې باندې رائټ کلیک او ډیلیټ سټوري کلیک ار یو شور ته یس ډیلیټ مې کوم د وال هایټ باندې پوه شولې زه یو بل وال جوړم چې هغه د ملک 2 متر یو نیم متر اندازه ورکوم دا راشه نو لینک کلیک کا وال دا کلیک وال سیټینګ وال ته ارتفاع ورکا خاصو ته زماته یو د څه وکړه چې یو نیم متر بل وال راته ډرا کا خود زمکه نه لګ جیک یو 50 سانتي زمکه نه جیکل د سری کلی باټم اف سیټ هوم سټوري د زمکه نه 100 سانتي یو 50 سانتي په ارتفاع کې راته ډرا کا وګوره دې چې مې دا ډرا کړل تاسو ته کار شي دا د زمکه نه 50 سانتي جیک دا یو نیم سونواله یو نیم متر کدا سونه ما کې وګورل ته کلیر ښکاری باندې نه پاور راغله صحیح شو کنه زمکه نه 100 سانتي جیک دی 50 او ارتفاع سونه لري شپته نه یو نیم صحیح شو بیا واپس لاله مې ابدا مې کلیک کولو کو ټوډي مې کلیک کولو بیا په سیټینګ ته لاړم سیټینګ کې تاسو به دې باندې پوه شئ انجینر صاحب مشکل خو باندې باټم اپ سیټ ورک آؤٹ کیږي دي جنا او دیږي کې تاسو صرف هغه ځای خې کنه د دې ابجیکټ چې کم دی د دې ابجیکټ هغه بنیادی هغه بیس اساس چې کم دی هغه 50 په ارتفاع لري دا چې په کوم ځای باندې پروت دی هغه 50 سانتي د زمکه نه شي لري ارتفاع لري او که تاسو دې ابجیکټ ورته وګورئ دا ابجیکټ د زمکه نه 100 سانتي ارتفاع لري د دې بیس اساس څه شی دی صفر دی ولې لاندې په زمکه پروت دی کنه اوس که زموږ له انداز د 15 منزل کې 3 منزل کې یو وال جوړ کما کنه نو چې کله اوس په دې باندې کلیک وکوم دا ما ته وای و دا د زمکه نه بیس اساس نه تاسو نه ارتفاع لري نه سواو اتیا که تاسو درې وګورئ دا پاور راغلی پوه شولې کنه مشکل خو به نه وي ښه صحیح پوه شولې واپس لاړم ګراوند فلور انجینر صاحب دلته هر یو شی چې کوم دی هغه ته به ته الیویشن او هایټ به ورکړې ځمکې نه څونه جیک او څونه ارتفاع ورکړه ولې ځکه چې دا موږ د 3D جوړوي که نه ګوره انجینر صاحب زه غواړم چې ماته یو دا راشه څه شی جوړ کړه یو روم جوړ کړه همدا مې راواخیستل روم د ځمکې نه څه شی کړه صفر کړه او ارتفاع ورته ورکړه مثال 3 متره صحیح ده که نه 300 مې ورکړه نو لینک مې که تکنس ورته څونه ورکړه تکنس مې ورته ورکړه 25 میټیریل ورته ورکړه ماډل ته به راشئ کم طرف ته بیا وروسته پې خبره کوو داخل طرف ته خارج طرف ته صحیح ده که نه انټرنل سایډ ایکسټرنل سایډ دا ورکولی شئ دا دیوال لري لاس ته وګوره دا طرف هغه طرف او دا داخلي برخې چې کوم دی ایج نو هر یو ته کم یو غواړئ کې هر څه شته نو کې وګوره بریک شته ټایر شته هر څه شته نو ته چې دې طرف ته داسې بریک ورکړه او دې بل طرف ته ته داسې پینټ ورکړه او دا بل طرف چې کوم دی دا داخلي دا دلته چې کوم دی دلته داسې ګری ورکړه خاوره ورته ورکړه اوکې که دې کې کلیک دا یو روم مې جوړ کړو که تاسو 3D کې وګورئ دا به داسې راغلی دا بریک شو دا ټایل شو سویل یو که څه شی ده صحیح ده او دا دغه پینټ دی دا بر او لاندې څه شی اخیستی به وي پینټ دلته اوربیټ راواخلې ده ګوره غاړې پینټ یې اخیستی ښه صحیح پوه شولې چې پورې مشکل خو نشته ښه انجینر صاحب دا میټیریل چې کوی چې یو دم ټولو ته دغه برنی میټیریل سره دا بریک دا ورکړه نو بیا په دې لینک باندې کلیک دا ټول ته به څه شی ورکول شي بریک به ورکول شي لینک یو بل سره لینک یو چینج که بل ټول چینج کېږي هلو پوهېږې پریکټیکل ته کار کوو کې به انشاءالله کنسیپ به کلیر شي انجینر صاحب دا خو وال جوړ شو زه د دې وال د پاسه سلاب واچوم نو سلاب ته راشه دا سلاب دی موږ سره سلاب سیټینګ ته ځم سلاب انجینر صاحب دا یو دا تاسو دا سیټینګ والا دا سیکنډ والا کلیک ولګي فرست والا چې تکنس ورکړي چې دا کلیک تکنس نه اخلي دا کلیک کا نو ته سلاب ته تکنس ورکړه 15 سانتي وې د زمکه نه د تاسو نه جیک کما زه د مغه د زمکه صفر دا اوکې که زه د دې نه او دلته ریکټنګل کلیک کړئ ښه ځکه دا ریکټنګل دی که نه او که پولیګان یي که نه نو بیا مستدل غیر بل شکل کې بیا تاسو شکل ولګوئ دا پولیګان دا پولی لاین کلیک ولګوئ یعنې مطلب دلته بیا وروسته په دې باندې کار کوو دلته داسې ما داسې شی جوړ کړه سلاب جوړ کړه هغه سره پورې به دلته رسوئ اما دا ریکټنګل مې راواخېسته په دې چې مې کلیک ولګول دلته مې کلیک ولګول نه پس ایرو کې کلیک کوم زه 3D کې ګورم او سلاب جوړ شو په ځمکه پروت دی لاندې پروت دی ام دې 3D کې کلیک کا پکې لاړ شه سیټینګ کلیک ولګاو دې نه ارتفاع ورکړه څونه ارتفاع مې ورکړه 2 متره نه کنه څونه ارتفاع ورکړه ګوره 3 متره ارتفاع مې ورکړه
دا درې متره ارتفاع چې ورکړه دا په دې کې اوس هم هلته دغه راغلی دی څه ورته وایي که تاسو دا کلیک ولګوئ دا په دې کې دننه راغلی دی پام دی د دې ارتفاع څونه دی انجینر صاحب د دې ارتفاع څونه ده 3 ده او د دې ارتفاع څونه شوله 1503 څو کېږي د دې ارتفاع څونه دی انجینر صاحب 15 او د هغې ارتفاع څو 3 وه که نه د دې خپل ابجیکټ ارتفاع د هغې ارتفاع سره جمع کوه ولته بیا څه شي که لیکه د هغې د پاسه به څه شی شي کېغوستل شي د هغې ارتفاع راواخله صحیح 4 سونه 3 ده 10 دار سونه او دا کوم ابجیکټ چې جوړ کړه دا تکنس ونه 15 سانتي 15 او 3 15 د پاسه کېغوستل شي صحیح پوه نه شوئ اوس ګوره زه غواړم دې د پاسه یو چوکۍ کېده مثال نو که زه لاړم چیر ته لاړم دا دی ابجیکټ ته لاړم او په دې باندې مې یوازې چیر نه چوکۍ نه دی چې تاسو څه شی وغواړئ شته صحیح ده که نه زه وایم چې زه بس دغه یو چوکۍ باره کېده نو داسې که ته راواخلې نو تا ته اوس وایي چې ارتفاع ورکړه ځمکې نه څونه چیږه 10 سانتي نه زه ورته وایم ځمکې نه څونه ارتفاع ورکړم ځمکې نه ورته ورکړه 3 او 15 15 او په دې ځای کې کېده دلته کېده دلته کېده دا ګوره دا ټولې چوکۍ د دې چت د پاسه کېغوستل شي او که ارتفاع ورنه کړي بیا د کوټې نه لاندې بیا پرتې وي دننه باندې ښکاري پوه شولئ که نه مشکل خو نشته صحیح ده ارتفاع هایټ باندې پوه شولئ जैसे सिलेक्शन है जैसे सेलेक्ट का कीबोर्ड की डिलीट बटन है वो डिलीट کولی شئ خیر سره دوتم چې تا اوس په حال دې یو دانه دروازه ولګوي به وروسته پرې باندې کار کو دې دروازه شوله کلیک کړه دی خو غواړي دی خو غواړي دی خو کوم طرف ته یو کڼکۍ ولګوه نو وینډو ته راشه داسې شی شوله وینډو شوله 3D کې وګوره دا کڼکۍ وینډو دا ټول هر څه ولګېدي ګورئ نو دا صرف ستاسو مثال لپاره د کار ته کوم په دې باندې ښه دغه کې فکر کوم چې څه مشکل به نه وي صحیح ده سټوري چې جوړول باندې پوه شو که داسې غواړئ یو ډیزاین یو 3D جوړوئ نو 10 منزله 20 منزله دلته سټوریانو ته زیاتوئ صحیح ده ښه زم دغه کمانډونو باندې کار کوو هغه نه پس بیا واپس دلته راځو اوس دا لږ زر ایډوانس دي دغه بیسیک باندې کمانډونو باندې کار صحیح ده که نه اینه سره ته موږ سره د نیو په درو نوی پیج راځي چې کله نیو د کلیک ولوي یوز ا ټمپلیټ نه څه مطلب دی بل وی یوز ا لیټیسټ پروجیکټ سیټینګ کله تاسو یوز ا ټمپلیټ کلیک ولګوي او نیو کلیک ولګوي تا ته یو پیج راشي خو ټمپلیټ ریډی میډ ډیزاین ته وایي د ریډی میډ ډیزاین نه چې تیار پکې د یو ودانۍ یو ماډل ډیزاین شوی څنګه ټمپلیټ دا د کاری سپی ټمپلیټ ډیزاین درکې درته د څه شي کاری سپی کې لکه د واحداتو سیټینګ به کړی سټوریانې به درته جوړ کړي او دغه ساوث ایست ویست نماګانو کمانډونه چې کوم دي دغه به پکې مخکې نه څه شوي جوړ شوي وي او که تاسو یې صاحب یوز لیټیسټ پروجیکټ سیټینګ کلیک ولګوئ نیو پیج کلیک ولګوئ یو بلینک پیج درکې هغه نماګانو څه څلور طرف د ساوث ایست ویست هغه به پکې نه وي واحدات سیټینګ به کوم یو سیټینګ شوی او دا به 0 وي لکه 0 سټوري وي او د دې ټمپلیټ نه دا مطلب دی صحیح ده بل یې صرف اوپن په تر باندې موږ کولای شو یو پروژه اوپن کو دا ریسنټ پروجیکټ دی او دې اوپن کدا سو دا اوپن کلیک ولګوي ان زلاړم زه تم چې مطلب ماته ته دا پروجیکټ اوپن کا نو ګر په دې باندې مې کلیک ولګو دا فایل سیو کې دا کوم نکشته کار دی چې کوم کړی زه تم چې ډونټ سیو نه سیو کوم ته سیو کینو سیو بټلو یو ځای ته مشخص کا دا کار باندې سیو شي او هغه پروژه باندې څه شي اوپن بشي دا خو ډېر غټ پروجیکټ دی مې اوس په پروجیکټ ور اوپن تاسو چې کېر پروګرام وایي نو دنه به کې خسته ډیزاینونه جوړ کړئ دې صحیح شو نه صاحب ګورئ دلته موږ سره اوپن په تر باندې موږ سره پروژه اوپن کولای شو سیو کوو سیو په تر باندې کولای شو پروجیکټ سیو کو پرنٹ په تر باندې موږ کولای شو یو پی ډی اف فایل یو نقشه پرنٹ کو دلته د دې اوټپوټ دوه قسمه ده څو قسمه ده یو اوټپوټ چې ته لاړ شي پی ډی اف کې دا نقشه برابر کې پلان او نما کته ډیټیلونه یو د دې رینډرینګ چې رینډرینګ څه ته ودن ایچ ډی تصویر اخیستل خو کوالټي سره د کې مطلب سن ور ارس شي راځي پکې حقیقي هغه لپاره بیا موږ ډاکومنټ او بدیږي کې بیا موږ سره د پټو رینډرینګ
د باندې بیا وروسته کار کوو 3D کې ښه کټ د کټ په ترو باندې مطلب دغه گاډی دی ته به چې دا دیز نه کټ کړه په 2D کې بیا کار کوي دا سلیکټ ته غواړي دا دیز نه کټ کې په بل ځای کې پیسټ کې کاپی کې په دې خو کې کټ کاپی پیسټ صحیح شو بیا نو څه دلته موږ سره خزه دا مثال خبرې ما نه ډیلیټ شو دا سایکل له دا ما نه ډیلیټ شو نو ته مونږ یار واپس راول نو انډو کا کنټرول زیډ کا وته نه واپس لری کا ریډو کا کنټرول زیډ یا کنټرول شیفټ زیډ کا کنټرول زیډ سره راځي او کنټرول شیفټ زیډ سره واپس دی او راځي بس صحیح دوړ سره ریډو پوه شولې مشکل خو نشته دا مشو انجینر سے بل دغه پروجیکټ دی په دې پروجیکټ کې دا درې بلاک کړی دي صحیح ده کنه په دې کې زه یو بل سپک باندې پروژه لګاو اوپن کما کله دا میسج کله درک کنه د دې نه مطلب دا د خو ریسنت دی کنه د دې هغه حقيقي چې کوم لوکیشن دی چې کوم ځای کې سیو اتا اوپن کړي وا او بیا لاړلې هغه فولډر دی راوغسته بل ځای کې پیسټ کړ یا بیا بل ډرایو کې واچول نو هغه پاته لوکیشن یې ورک شوی دی دا ځکه نو اوپن کیږي بیا تاسو اوپن کوي نه اوپن ته وځي او کوم ډرایو کې راځي شوی هغه نه به اوپن کوي ها دلته علامه 3D ته دا کړکېګانې تخکاری لګېدلې دي کنه د کې وال لګېدلې ده هر څه پکې شته کنه سینجر صاحب ما ته ویل شو وې دې څه وکړه کنه وې دا د کړکېګانو دا کلر دی وې خوندور نه دا بدل یا دا د وال کلر دی پنځیدار نه وال نو زه به څه کوم زه به انجر صاحب په دې کلیک لګوم بیا به شپ بٹن نیسم بیا به په دې کلیک لګوم بیا به په دې کلیک لګوم دا خو زموږ ټایم خراب کی چې دا ټول دیوالونه سلیکټ کوم وایي صحیح ده د څنګه چې یو وال کلر چینج کړو به چینج شي کنه خو تاسو چې وال کلر چینج کړئ د وال کلر لپاره بدل تراشي د سیری کړی دی فایند اینڈ سلیکټ فایند مطلب پیدا کا سلیکټ مطلب انتخاب کا سیشه فایند پیدا کی زو تم ایلیمنٹ دته ایلیمنٹ ویل کا وال ډور کنه element type is what element type is all type پرې کې کوله all مطلب چې هر څه شی بس راته انتخاب وکړه ټول ته انتخاب زه تم چې نه هر څه شی نه لکه څنګه کنټرول ا بٹن ده select all چې ورته کوي وای زه تم element type is what element type is wall تنا ماته wall select کا نو بده کې چې په نوم په کوم چې wall نه wall ته د شی کا select نو زه ته زم ورته په دې سیټینګ ته زم نو دې منم تا wall select کو او دې wall ته ته ورکا تاسو د پیدو لپاره دغه میټیریال ورته ورکا بریک ورته ورکا صحیح شو اوکې کا نو ګوره دا ټول دیوان نه بس شي بریک بشي پوه شوې کنه تاسو صرف ځان په دغه باندې پوهیږئ چې دا څه شی د موږ سره فایند اینڈ سلیکټ دې کلیک لګوا element type is what wall کلیک کا خدوتم element type is not wall چې wall نه وي خو د wall نه د غیر نور هر څه شی انتخاب کا موږ ویو کنه equal or not equal صحیح ده دې سره واپس تاسو وی بدون object select دی او دون object editable دی او دا دی واغه ټول کوي په دې سره ډي select ها element type is what زو دم چې سکارو چې ما ته ډور سلیکټ یا وینډو سلیکټ چې په نوم کوم ځای کې وینډو سلیکټ ټول وینډوګانې ته سلیکټ لیکي بیا ډیلیټ کې کته په بیا ارسکه دلته انجینر صاحب دا کمانډونه دي ډور کالم بیم سلب هر څه جدا دي اوس که تاسو را لس منظر ده په دې کې تا مطلب لس دانی زینی لګولې ته غواړئ دا ټول زینیو سټایل ډیزاین کلر چینج کړئ چې یو انتخاب کې سټایل ډیزاین چینج کړئ خو باندې ټایم سره کیږي دلته راشه element type is what element type is स्टेयर सेलेक्ट कलर स्टाइल और डिजाइन होता चेंज का लका टिपिकल चिकनी सही टिपिकल मुश्किल खबा नहीं बदी माने पुश होलेगा ना एलिमेंट टाइप से तास कोले शी ऑब्जेक्ट से कई सेलेक्ट कई او د دې اټ پترو باندې بیا دا خو صرف الیمنٹ ټایپ سره کیږي دا اټ پترو باندې بیا دیږي چې کله اډم کلیک ولګول بیا دیږي کې
ها یو ورته راشي دا ورته آل ټایپ کلیک کړئ او دلته ایز ته کلیک کړئ دلته آل دی کلیک ولګول کنه او دې کې ورته اوس مشخصات ورته وښایي چې ته بس شي باندې یو ورته دا بیا ریموو کوم بیا یو ور اډ کوم دا د ناٹ ده ناٹ اس کلیک وګورئ آرټ کا آرټ دې دار راغی پام دې مخکې دا ناٹ کلیک نو ځکه داسې میسج دا راغی چې سب دې چې ته کلیک ولګې تا ته وایي چې تا دا یو آبجیکټ سره کوم په الیمنٹ ټایپ باندې لکه باره مې یو مثال درکې الیمنٹ ټایپ کالم بی اسلام که په څه باندې که په نیم باندې یو آبجیکټ نوم تا ورکړي یو آبجیکټ د څه ورکړي نوم که په آی ډي باندې یو آبجیکټ آی ډي ورکړي کار به کوم درته او که په الیویشن باندې څه مطلب الیویشن دا چې کته کلیک لګځو ته الیویشن از ایکوال ټو هغه آبجیکټ ماده سره چې کوم ارتفاع لس متر ارتفاع لري اچھا اوکې مې 500 سانتي چې کړي وکنه وال ته دا ورکنه لس 500 سانتي چې هر څه شي جی کی کنه نه دا سلیکټ کړي صحیح دا او بل دې کې ته ورته وی چې ما ته بایلیر سلیکټ کا څه سلیکټ کا زه ته چې د سکارو کا چې ته ما ته سلیکټ کا پدې کې کوم د دې ته تاسو چې کله ار یو کار کې د لیر ته جوړوي لکه باډو کې چې څنګه ار یو کار مونږ کوو کنه لیر پیدا چې په اسانۍ سره سلیکټ کیږي ډي سلیکټ کیږي او ان هایټ کیږي ان هایټ کیږي زه ته چې سکارو کې چې ته ما ته سلیکټ کا وال کلیک یا سټیر سلیکټ کا یا ګراوند لیول سلیکټ په دې کلیک لګا او ګره سطح سلیکټ شو ټول ګراوند لیول له تخکاري ځکه چې ما مغلیر وته ورته کنه چې دا واپس لري کوي پوهیږئ کنه دې چې هغه مشخصات ته ورکول شي نیم آی ډي ینه سره د چې کله موږ یو آبجیکټ دی اوس مثال دا گاډ لري کنه دا گاډ ته یو خپل آی ډي لري دا څه درا شي او دې چې کوته آی ډي ورکړي دې گاډ ته آی ډي ورک ډي ډي اوکې مې کو اوس دا گاډ باندې نه سلیکټ کړه که زه دې چې ته ما د ډي ډي سلیکټ کړو دې کلیک لګوا ډایرکټ دا گاډ سلیکټ هر یو تاسو خپل آی ډي ورکولای شئ ولکه وینډو د یو وینډو تاسو یو سایز کې وینډو لګوي نه یو اوس ته خو بل خبره به عدالت د دام نه کنه مستلته چې وینډوګانې غټي دي سه وړي د ټول چې ماته وینډو سلیکټ کنه یو دم ټولې ته سلیکټ کړئ دته نه ګوري چې دا غټه دا وړه دا سایز دا ټول سلیکټ کړئ کته دې سکارو کې چې کله ته وینډو لګې په پروجیکټ کې وینډوګانې لګې تا ته ویل کنه چې کوم وینډو یو سایز لري ورته ولي ک وینډو 1 کوم وینډو مختلف سایز لري ورته ولي ک وینډو 2 ام د سی وینډو 3 نو دلته چې تاسو مطلب یو سایز والا وینډو دی هغه د ډي په نوم وینډو په نوم باندې کا ک دروازې یو سایز دروازې دی په ډي باندې کا ډي 1 ډي 2 ډي 3 آی ډي ته ورته د سوال انتخابونه هغه اسانه وي راته لکه چې پوي نشوي خاص صحیح فایند سلیکټ باندې پوي شوي انجینر سے دلته اوس یو بل کمانډ دی صحیح ده کمانډ داسې کمانډ دی چې دا ورته دی خو اسانه ایزي مثال درکما وال ته لاړم انجینر صاحب دا مې جوړ کړ دا وال دې جو ګورئ هغه دې جوړل دلته صحیح ده کنه انجینر صاحب زه راځم په دې وال کې دلته زه وینډو ډور لګوم ډور ته راغلم بس دا دروازه مې ولګوله स्टाइल कलर डिजाइनर से मतलब सेटिंग मीटिंग को बराबर में कितना में लगा वाला सही है ना उस गोर इंजीनियर से دا دروازه مې دلته ولګول اوس دا دروازه زما په کار دلته مو لګو ملته مو نو لاړ شه دروازه را واخله کنه زه به دروازه راخلم بیا به سیټینګ ته ځم بیا به وینډو خو ما بیا به سایز اندازې ډیزاینونه به ورکوم دا خو ډېر ټایم زما لګېږي په دې باندې لکه څنګه چې مثال خبرې دې دروازې ته مونږ ورکړو تم دا راواله هلته ولګوه صحیح ده نو د دې لپاره به تاسو راشئ پیک اپ به راواخلئ څه شی به راولئ یا آر پلس سی ووهه یا دا راواخله او دا یوازې پیک که داسې د دې انتخاب لپاره د دې انتخاب لږ زره سخت دي دغه باندې لږ زره کلیک ولګوئ دې سره د دې معنا دا ده چې دا کویک سلیکشن کوي صحیح ده ګوره کویک سلیکشن دې سره ډېر په تیزۍ سره سلیکشن کېږي بیا صحیح شو چې کله دا راغی د موز نږدې کې ورته دا راغی نو اټ مین چې داسې شی شو سلیکټ شو دا راواخیستل شوله اوس چې هر شي ته دا یوز کوې یوز کولی شي پام دې دی که نه بله دروازه نه ده همدا دروازه ده
تا یو دروازه باندې ولا 15 منټه لګولي دی هغه بل ځکه پکار شته اوس هلته مې 15 منټه لګي همدا راوخت هلته څه شي کا سلیکټ کا صحیح شو انجینر صاحب اوس ګورئ دلته زه یو ډور لګوم خو اصلا کې زما چې کوم دی دا ډور هلته پکارو پام مې نه و لاړم دروازه مې راواغېستله او دا دروازه رانه دلته څه شی شوله ولګېدله زه ورته یم او یار زما خو دا ډور نه و پکار که نه دا پکارو یا دا پکارو یا دا پکارو که هر یو پکارو صحیح ده که نه نو دا خو به زه کوم دا به زه ډیلیټ کوم او بیا به دا راخلم هلته بیا وړم دلته راشي هلته څه وکړه د دسته نه به هغه ته وکړو بیا به داسې شی شي صحیح به شي اول به دا یو پرامیټر دی یو انجکشن دی صحیح ده که نه هلته وګوره انجکشن صحیح ده دا به راوخلو او دا به چې کوم دا راواغسي د دوایي نه به یې ډک کړي داسې دا دوایي ده که نه یعنې دا دوایي هلته هغه ته کوو صحیح شو او بیا به دا ستن دا به راواخلي بیا او انجکشن ده به انجکشن به څه شی کې وبکي د دې ټول خصوصیات خو نه به دا واخلي پوه شولې که پوه نه شوې صحیح ده که نه نو د یو خصوصیات په بل خصوصیات پر فکر کوم چې د دروازې د وینډو خصوصیات په دې باندې اپلای کوي که نه راځه دا دونه جادو کار به چېرته وکړي مطلب مې دا دی یا مطلب دای داسې نه کوي لکه دا دې راواغېستل که نه دا کویک سلیکشن لګان کوي او دا راواخله او دا درته وکړه نه کوي دا چېرته منلو کار دی چې یو جادو کو مکمل بدل شي صحیح ده که نه صحیح ده نو داسې کوي دروازه په دروازه وینډو په وینډو آبجیکټ په آبجیکټ ټو آبجیکټ باندې کوي صحیح ده مشکل خو نشته دا موږ سره تر دې پورې کار